خورو ورو افغانانو په سلامونو محرکلی کوم الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ او جوړ سئ. لکه څنګه چې پخوانی یو قانون په کوم اروپایي هیوادونو کې چې تاسو اسنادونه یا ټراول ډاکومنټ یې اخیستل او په هغې مو آیرلینډ هیواد ته تقریبا سفر کولی شو، نو دا د پرون ورځ یا تېره ورځ چې په 18 د جولای د آیرلینډ حکومت اعلان وکړ چې کوم دغه پورتني هیوادونه چې تاسو د اسنادونه یا ټراول ډاکومنټ لرئ، بلجیم، چک ریپبلیک، ډنمارک، فنلند، جرمني، هنګري، آیسلند، ایټلي، لخشنشتاین، لوکزامبورګ، مالتا، نیدرلند، ناروی، پولند، پرتګال، رومانیا، سلواک ریپبلیک، سپین، سویډن او سویزرلند. نو زما په فکر چې یوازې فرانسه او یا بعضې نور هیوادونه یې پرېښي دي، نور نو ټول دغه هیوادونه چې پاس ذکر شوي دي، دې هیوادونو که تاسو چیرته ټراول ډاکومنټ لرئ نو تاسو ته بعد د 19 تاریخ د جولای د 2022 نه تاسو ته پکار ده چې تاسې د آیرلینډ هیواد ویزه واخلئ. بغیر د ویزې نه دوی دلته آیرلینډ ته او یا ستاسو د مملکت نه کیدای شي پرېنږدي. نو دا تقریبا دغه قوانین چې دي دا به تر 12 میاشتو پورې وي او بیا به دوی یو ریویو کوي. دا په دې خاطر چې دغه پورتني کوم هیوادونه چې دي چې بلجیم، چک ریپبلیک، ډنمارک او سلواک او سویډن او بعض نور هیوادونه چې ذکر شوي، داسې راپور راغلی تقریبا خواوشا د 8 تر 900 پورې هغه اشخاص او افراد چې هغوی په دغه هیوادونو کې اسنادونه لرل یا مهاجرون چې اسنادونه یا ټراول ډاکومنټ یا د مهاجرت دوسیې قبول شوي وي، هغوی بیا هم دلته آیرلینډ هیواد ته راغلي وو. نو دوی چې هغه کومه کتنه کړې ده، لیست لیدلی دی چې تقریبا خواوشا د 900 پورې د 2023 نه تر 2022 ته دې دمه مهاجرین راغلي دي او هغوی هلته اسناد لري او بیا هم دوی غواړي چې په آیرلینډ کې پاتې شي. په دې خاطر یې د اروپا قانون ته دغه ور وړاندې کړه او هغوی هم ورسره ومنله. نو تر 12 میاشتو به دغه پروسه دوام لري. په دې کې بیا یوکرینین د جنگ په خاطر یې نه دي راوړي، نو هغه هم دغه د آرټیکل 7 of the agreement allows for suspension of the agreement operation. نو دغه اګریمنټ دی او دغه پورتني هیوادونه دي چې په دې کې تاسو ورته خپل وګورئ که چېرته کوم هیواد کې یاست غواړئ چې آیرلینډ سفر لرئ نو تاسو ته ویزه پکار ده او کوم هیواد چې پکې نشته دی او تاسو یې ټراول ډاکومنټ یا هغه د مهاجرت دوسیه مو قبوله شوې وي، اسنادونه یې درکړي اوسېږي او دلته یې نوم نه وي، نو بیا تاسو کولی شئ چې بغیر د ویزې نه آیرلینډ هیواد ته سفر وکړئ. نو الله رب العزت مو ښاد او آباد لره. الله تعالی دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو لپاره یو ګټور ثابت شوي اوسي. ژوندي اوسئ.